اما اجازه نمیدیم حرف مردم ضایع بشه. این عرض بنده و حرف من رو بسیار جدی بگیرن، بعداً گله نکنن. یو دقیقه کې څلور ځلې اخطار طالبانو ته د ایران د ولسمشر جدي اخطار او د جنرال مبین غبرګون وایي لاس د خلاص جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي طالبانو ته اخطار ورکوم چې د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د خلکو حق ورکړي. نوموړی ټینګار کوي چې طالبان د دا غوښتنه عادي نه ګڼي او ډیر د جدي ونیسي. ابراهیم رئیسی چې نن د ایران سیستان او بلوچستان سیمو ته تللی وایي د اوبو مسله نن د سیمې او نړۍ مسله ده او طالبان دې بیا وروسته ګیله نه کوي چې موږ ته څه نه دي ویل شوي. هغه زیاتوي موږ ته ویل کېږي چې بند کې اوبه نشته، خو طالبان دې زموږ متخصصینو ته ژر اجازه ورکړي چې هغوی لاړ شي او بند وګوري. رئیسي زیاتوي که چېرته بند کې اوبه نه وي موږ ستونزه نه لرو، خو که اوبه وي دا زموږ د خلکو حق دی چې باید ورکړ شي او موږ په هیڅ ډول د خپل حق ضایع کېدو ته نه پرېږدو. هغه د خپلې وینا په لړ کې یو ځل بیا په ډېر جدي ډول له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدستي دې د سیستان او بلوچستان سیمو ته اوبه خوشي کړي. د اوبو د چارو متخصص نظیم سمون همداراز په دغه هکله یو لیکل شوې مقاله کې ویلي دي چې اقلیمي بدلون د هلمند تړون د پلي کولو مخه نیسي او افغانستان د اوبو نشتون وخت کې د حقابې د عملي کولو مسؤلیت نه لري. جنرال مبین غبرګون کې لیکلي د ایران ولسمشر اخطار ته حیران شوم چې د دوی زړونه ولې موږ ته ډک دي چې په خپلو اوبو باندې د مرګ اخطار راکوي. خو ایرانیانو یاد لري چې خبره دې زور شي نو بیا لاس مو خلاص یو څاڅکی اوبه هم نه درکو. که جنګ کوي نو دا ګز او دا میدان ګاونډیان مو د سر دښمنان دي. میر احمد یاد لیکلي سیاستونه دې په بلا ولګي، خو د ایران د ولسمشر د اخطار چې اوري انسان رښتیا هم ځان ډیر حقیر احساسوي. داسې سخت او بیا اخطار څوک واړه ماشومانو ته هم نه ورکوي. په که څه هم 2 دقیقو کې 4 ځلې داسې ګواښونه کړي لکه د کوڅې کوم لوفر چې چاته ګوته سنډي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.